که ته فکر کوې کینسر یوازې د زړو خلکو مرض دی نو دا ویډیو له پایه راسره وګوره. کینسر یوه ډیره خطرناکه ناروغي ده چې هر انسان ته په هر عمر کې راتلی سي. په لومړي سر کې به د کینسر د ناروغۍ تعریف درته وکړو چې کینسر څه ډول ناروغي ده او څه شی ده. کینسر د انسان د بدن حجرې په غیر نارمل ډول خپل فعالیت سرته رسوي. کله چې د انسان زموږ ستاسو د بدن حجرې په غیر نارمل ډول خپل فعالیت شروع کړي نو موږ تاسو د کینسر ناروغي ته بیایي، ځکه چې نورمالي حجرې په منظم ډول فعالیت شروع کوي او د کینسر حجرې بغیر له کنټرول نه حجره فعالیت کوي چې موږ تاسو د کینسر په ناروغي اخته کیږو. یو مثال بیا درکو، لکه د موټر بریکس چې خراب سي. کله چې د موټر بریک خراب سي نو بې کنټروله سي موټر، نو دا رقم کینسر هم بې کنټروله خپریږي او د بدن نورې برخې هم خرابوي. کینسر ډیر وخت کومې نښې نښانې نه لري، خو دلته به ځینې نښې نښانې تاسو ته وایم. ناڅاپي وزن کمیدل، همدارنګه ستړیا لرل، د بدن په کومه برخه کې عادي دردونه، د بدن په یو برخه کې پړسوب یا غوټه پیدا کېدل، دوامداره ټوخی یا وینه راتلل. دا نښې دوام وکړي باید ډاکټر ته مراجعه وسي. ولې کینسر پیدا کیږي او ولې په دومره په نړۍ کې اوس په میلیونونو خلک د کینسر په ناروغۍ اخته دي او ولې پیدا کیږي؟ ډیر علتونه لري، خو دلته هغه مهم علتونه درته وایم. په لومړي سر کې سګریټ څکول، چې سګریټ یو له مهمو علتونو څخه. سګریټ زموږ ستاسو بدن ته ډیر زیان رسوي او اکثره ځوانان هم د سګریټ استعمال ډیر کوي. همدارنګه ناسمه غذا استعمالول، ډیر غوړ یا فاسټ فوډ لرونکي خواړه، ککړه هوا هم د کینسر په خپرېدلو کې رول لري. همدارنګه جنټیک یا کورنۍ سابقه، هغه خلک چې په کورنۍ کې مخکې کوم غړی د کینسر په ناروغۍ اخته سوي وي. کم فزیکي فعالیت، هغه خلک چې فزیکي فعالیت نه کوي یعنې سپورټ نه کوي، هغه خلک هم له دې خطر سره مخ دي. یعنې زموږ د ژوند طریقه کې ډیر مهم رول لري. ورلري ژر تشخیص، ژغورل شوی ژوند. ځان څنګه وساتو؟ د کینسر د ناروغۍ څخه مخنیوی ممکن دی. سګریټ باید پرېږدو، صحي غذا وخورو، ورزش وکړو او دا رقم بدن چې کړو. د شک په صورت کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړو. ډاکټران دومره وخت نه لري چې دا معلومات تاسو دومره ساده تشریح کړي. نو هیله ده زموږ که تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ چینل هر وخت داسې ګټور معلومات یعنې د روغتیا په هکله تاسو ته راوړي. نو زموږ ویډیوګانې له نورو خلکو سره هم شریک کړئ تر څو د یو مسلمان ژوند وژغورئ.